چې پلار وفات شو یعنی نصیحت دی وفات شو او کله دی چې مور وفات شوه رڼایي دی مړه شوه او کله دی چې ورور وفات شو راسته مټ دی مات شو او کله دی چې خور وفات شوه له مسکا نه بې برخې شوې کله چې دی ملګری وفات شو نو سترګې دی ړندې سوې ژوند ډیر لنډ دی په کینه دوه مخی په پرې کولو نه ارزي سبا به یوازې یو یادګار پاتې وي مسکای اوسه چا چې بد در سره کول عفو ورته کوئ ځکه موږ نه پوهیږو چې کله به مو له دنیا څخه کډې بارېږي ژوند لنډ دی خو ستونزې او کړاوونه یې اوږدوي بې هدفه ژوند هیڅ ارزښت نه لري بې وعدې او بې له ټاکلي وخت نه مخکې مرګ راځي ژوند لکه د اور شعله داسې ده یا به ځان پرې سوځوي او یا به له رڼا څخه ګټه اخلي او یا به یې مړ کوي او یا به په تیاره کې اوسیږي په ژوند کې نه دایمي غم شته او نه دایمي خوشحالي ضمیر او وجدان له زرو ګواهانو څخه هم پیاوړی ګواه دی پوهیږي چې نیکمرغي او خوشحالي په څه کې ده دا چې د دین لاره غوره کړي او بس پوهیږي د هغو وږو سرونه پورته ځي چې له دانو څخه تش وي او چې له دانو ډک وي تل یې سرونه ښکته وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه ستاسو ورور ستاسو